پوښتنې ته محترم عبدالله ورور د همت ولایت څخه پوښتنه کړې ده چې په لنګوټه کې لمونځ کول رښتیا 28 یا 80 درجې ثواب لري؟ تر لږ سر. بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا. دا مسله موږ په دې رډو کې په تفصیل ویلې ده، په تفصیل خو نه پسې الفاظ درته وایم. لنګوټه د سنت زایدو څخه ده، د مستحباتو څخه ده، د سنت موقت څخه نه ده. هغه په لمانځه و خارج د لمانځه فرق نه لري. که په د باندې وي که دننه وي په لمانځه کې، په دواړو کې ماسې مستحب کار دی او یقیني دا ښه کار دی چې یو وخت یې وتړي، خو زموږ رقم نه چې پر طریقه د انتظام وي هغه او رقم راولاړ شي. بس که دا لنګوټه نه واته بعضو د سپین ږیرو دا رایه ده چې لنګوټه نه وي خولۍ پر سر لمونځ نه دی پکې صحیح، یا داسې فکرونه دی. دا طرز نه، خو د هغسې ښه کار دی. د لمانځه هغه ډېروالی امکان لري چې په کیف کې ډېروالی پکښې راشي، او دغه کم چې یو په 28 دی یا په 80 دی یا په 12000 دی یا په 15000 دی، په دې باره کې مطلق حدیث نشته. دا ټول حدیثونه موضوعي دي. هغه 5م ټوک منهاج السنن 212 صفحه د ارسطو لاس. دا ماسې دا یو نورمال ته په تفصیل پر ځای ویلې ده، په دغه ریډیو کې هلته بیا وګورئ. نور په عامو کې موږ په کلفانو کې هسته ویلې ده. والله سبحانه وتعالی. ډېره مننه.